बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मीनावालो। زه وهاب علي د پړچینار سیمې اوسیدونکی راغلی په خیال محمد کور ته څه فنکاره کورنۍ دی دغه خو کور نشته چې تر اسلام آباد ته تللی اوس دغه بچی ما سره دی وصال خیال دینه به څو تپوسونه کوو دا په مینه باندې وګورئ شعر کوي خپلو ملګرو سره. السلام علیکم وصال صاحب. وعلیکم السلام. ډېره مننه وهاب صاحب ستاسو راتګ او خوشحاله آباد اوسئ. مینوالو ته ستا ویډیو مو مخامخ کوو مو خو ستا اوازونه ډېر لکه ستا اواز و د پلار اواز کې هېڅ فرق نشته دی د تا اواز دی شهزاد خیال دی یعنی انور خیال دی خیال الله دی خیال الله خو ډېر لوی نوم دی په پښتونخوا کې ډېر لوی نوم یې ګټلی دی او هغه پېژني موږ راغلي یو د تاسو کور ته هغه زموږ په قسمت کې نه و خو څه قسمت ښه و چې تا سره مو ملاقات وشو څنګه چل دی فنکارۍ ته ته څونه ټیم کې راللی زما خو تقریبا داسې 2 کاله شو ځکه چې 99 کې زه د فن سره شوق او بس د 1999 نه بس سٹارټ هم اخیستی دی پاکستان ټلویزیون نه یا ریډیو پاکستان لا او د فلم دپاره لګیا خدمات کوو بس د خپلو عوامو دپاره خپلو مینوالو دپاره. بالکل ستاسې غونده کسانو پښتو ژوندی ساتلی دی تاسې د پښتو ډېر لوی خدمت کړی دی تاسې لکه ډېر لوی نوم پیدا کړی دی ستاسې د پلار ډېر لوی نوم دی نړۍ کې پښتونخوا کې په افغانستان په پاکستان څه چاته د تا پلار نوم ووالو هغه یې پېژني د پیله غزل تا ته یو کومه ټپه کوم هغه نه راللې څه پیله ټپه یو تا غزل یا سندره کومه درته یې ووې ما خو په پی ټي وي کې آغاز کړی و او پهلا یو غزل زما والد صاحب ویلو د ډاکټر محمد اعظم صاحب کلام او بیا ما ویل که سٹارټ ستا د 2 ورځو سپرلیو ستا د 2 ورځو سپرلیو ستا د 2 ورځو ګلونه خو زما په زړه د کې خو دا مې شمې زخمونه ستا د 2 ورځو سپرلیو ستا د 2 ورځو ګلونه خو زما په زړه د کې خو دا مې شمې زخمونه د 2 ورځو سپرلیو ستا د 2 ورځو ګلونه خو زما په زړه د کې خو دا همیشه مې زخمونه نو ما هم سٹارټ د دې غزل نه په پی ټي وي کې اخیستی و. ډېره مننه لکه ستا پلار خو پیله لکه یو موږ ډېر مشرمنان وو یعنی ډېره مخکې کیسه دی 25-23 کال مخکې څه یو سندره یې وه موږ یې اورېدلې وه څه راوالوي زنځیرونه بند پې بند مې وتړوي او په مینه کې بدنام یې ما د کلي وشړوي. بلکل دا ډېر وخت سندره ده د دې هم ډېر کافي ټایم وشو او بلا سندرې غزلې دا خو د پښتو فن دپاره چې زموږ والد صاحب څومره خدمات دي نو د چا نه پټ نه دي او تقریبا دا د 58 کاله هغې د فن خدمت وکړو. ډېره مننه لکه خیال الله خو ډېر زیات لوی نوم دی په پښتونخوا کلر دی کابل دی خو زما یو نوم ملګری دی پړچینار اوسېدونکی تبسم افغان دغه په ترو زه دې ځای راورسېدم خو د تا پلار خو ډېر لوی نوم دی خو زه قسمت ښه و چې تا سره ملاقات وشو تا سره لیدل وشوه دا زموږ یوه لویه خوش قسمتي وه چې تا سره زموږ ملاقات وشو خو ستا پلار خو لکه ما درته وایي چې هغه ډېر لوی نوم دی پیدا کړی دی خو انشاءالله تاسې ته یې که انور خیال دی که شهزاد خیال دی تاسې هم انشاءالله د پښتو خدمت کې لګیا یو ډېره زیاته پښتو تاسې ژوندی وساتله که نه د پښتونخوا خو یعنې ډېر زیات ګلونه پیدا کړي دي خو په هغه کې یو نوم وصال خیال دی چې هغه موږ سره اوس مخامخ دی دینه یو واحد کړی اورو انشاءالله خپل یار دو سره شیر کوي واورئ ښه مینې سره چې هغه دا دی چې د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم وخت د مازدیګر چې دي د نونه ټولومه دا د خیال الله ډېر زور ډېر یعنې 30 سال مخکې غزل دی دا به یو واحد کړی دا راته ووایي خو خپلو ملګرو سره شیر کوي. ولې نه بلکل ستاسو مینه ده پغړ ګرځوما د ملنګۍ کچکول پغړ ګرځوما وخت مازدیګر دی دیدنونه ټولوما ملنګ
لرګي کچکول په غاړه ګرځم یارا وخت د مازدیګر دی دیدنونه ټولوم وخت د مازدیګر دی دیدنونه ټولوم ډیره مننه وصال خیال دی یعنی د تا واز خیال الله واز کې یعنی دونه 19-20 فرق نشته ډیره مننه ډیره شکریا چې دی تاسو زموږ خدمت وکړو ته مو سره ټیم دغ لاند تانګ واخ ته مو ته ټیم روکو ډیره شکریا دی ادا کوو چې مونږ خوش قسمتي دي تاسو سره نن ملاو شو ان شاء الله زه بیا راځم خیال الله سره به ملاقات کوو دا زما په زړه ارمان دی دا به پرکیږي ان شاء الله که ژوند وفا وکړه نبی به سره راځو بس خو هغه یو شعر وایي چې په چا کور کلی ورانیږي دا صرف او ستاسې خیال الله دپاره چې په چا کور کلی ورانیږي په چا ورانیږي دا راټک پورې ملکونه نه تاسې ډیره مننه چې تاسې موږ ته تفصیل راکړو بیا به راځو الله مې خوشحاله آباد ساته مینوالو ته سلامونه ووایه ډیره مننه دا ستاسو ټول خپل کور دی اني ټایم راتلی شي او خپل مینوالو لپاره هر ټایم زمونږ بابا هم دلته وي خو بس نن د بدقسمتۍ نه چې دا زمونږ په کورنۍ کې داسې واقعات شوي اسلام آباد کې زمونږ د مور مې د تره زوی وفات شوی نو د هغې نن درېیمه وه نو هغې هلته تللي دي نو بس او نور هر ټایم دلته ناست دي انشاءالله چې کله راځي ټولو مینوالو ملاقات دروازې هر ټایم کوله وي مننه ډیره مننه وصال خیال چې تا موږ ته تفصیل راکړو انشاءالله موږ بیا راځو موږ کور وکتو دی واخه مو اجازه تالو د خپلو ملګرو نه او دغه فنکاره کورونه دی دې ته موږ راغلي یو دوی مو ته تفصیل راکړو او انشاءالله د خیال الله سره به بیا ملاقات کوو خیال الله موږ په زړه ارمان دی الله دې مو ته ژوندی ساتي چې هغه سره مو بیا ملاقات وشي الله دې هغه مو ته ژوندی ساتي الله دې ښه ساتي انشاءالله بیا به راځو مینوالو نه مو اجازه تالو د الله په امان ډیره مننه د الله په امان خوشحال آباد اوسئ پښتنو که هغه لار وي که بار وي که په مسافرۍ کې وي خوشحال آباد مو خدای ساته او روښانه اوسئ پر مخ وچلېږئ الله مې ښه وساته الله په امان